دا زمونږ څه ژوند دی؟ دا ژوند داسې خلک ژوند زمونږ د ماشومانو تعلیم نشته، سبق نشته، قرآن نشته. ستاسو داسې زندگی ده ګوره د خشاکو سختي راته، د اوبو سختي راته، اوبه د یو ځای نه راوړو، خشاک د پټو پردي خلکو نه راوړو. بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو کتونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. عزتمندو کتونکو نن د یو بل پروګرام سره حاضر یم او هغه پروګرام چې کومه دی هغه په خانه بدوش باندې دی. عزتمندو کتونکو دا یو داسې مخلوق دی چې دا دوی خپله زندګي چې کومه ده هغه کله په یو ځای، کله په بل ځای، کله په بل ځای باندې تېره کوي. عزتمندو کتونکو په ژمي کې د ډېرې سختې یخنۍ سره مخ وي، په اوړي کې د ډېرې سختې ګرمۍ سره مخ وي. عزتمندو کتونکو د یو سټیټ دا ذمواري جوړیږي، د یو سټیټ دا فرض جوړیږي چې د دې سیمې د پاکستان اوسیدونکي بچي ته تعلیم ورکي، د پاکستان اوسیدونکي بچي ته صحت ورکي او د پاکستان اوسیدونکي بچي ته د سر د پټولو سوری ورکي. کتونکو یو وړه شانتې دمه کوو، د دمې نه پس بیا راځو او د دغه خلکو سره کینو، د دوی ژوند پوښتو، د دوی چې کوم هغه ستړې زندګي ده هغه پوښتو. راځئ زموږ سره دا پروګرام وګورئ. کټې بچر ته ګرځه بنا د باران شپه ده، په بیابان شپه ده د مسافر یم. کټې بچر ته ګرځه بنا د باران شپه ده، په بیابان شپه ده د مسافر. مشره زه به دا ووایم چې تاسو په دلته په دې یخنۍ ته ناست یاستئ، ژوند هم څنګه تېرېږي، زندګي هم څنګه تېرېږي؟ که په دې باندې راته مختصر خبره وکړي یو جهانمند نه به ژوند دغه ده که نه، کپړې مپړې خرڅوو، ټینان مینان ګرځوو، دغه ده، نور څه ژوند نشته، پیسې مسې نشته، هېڅ توکل د الله، د الله هیله لرو، د بنګانو دغه دا عمر ده، دا عاجزي ده، خوارۍ بدۍ دغه دي، نور څه نشته. سره یو بل شازلمی موجود دی، د ده نه هم پوښتنه کوو چې دوی ته څه ستونزې دي، څه مشکلات دي. زه ساجد خبرې کوم او مونږ یو داسې عاجزان د خدای تعالی غریبان خلک یو که زمونږ څه اثر نشته. مونږ حکومت ته دا وایو که زمونږ دا څه حال دی، دا زمونږ حال وګوره، زمونږ دا کورونه وګوره، زمونږ دا در وګوره. په دې کې ګورمنټ ته زه دا اطلاع کوم که مونږ ماشومان بیمار شي اسپتال ته ویسو مړی. ګرمي ده، ګرمي کې مونږ وخت نشو تېرولی، جمع راغی، جمع کې مونږ وخت نشو تېرولی. زه حکومت ته دا لحاظه درخواست کوم که مونږ خو مګر د پاکستان خلک یو، څه د بار نه نه راغلی، انګریزانو نه راغلی، بل مونږ د پاکستان خلک یو. مونږ له خو د څه نه څه مونږ له خپل حق خو د راکړي که نه. دا زمونږ څه ژوند دی؟ دا ژوند داسې خلک ژوند زمونږ د ماشومانو تعلیم نشته، سبق نشته، قرآن نشته. ګورمنټ والا 100 کسان دغه شانتې راغلي، چا ویل متاثرین ورکوو، چا ویل خیمې ورکوو، چا ویل سرګزوان دي او په سر هماغه الله دی او د الله نه بغیر هم هېڅ نشته. خو پر زه د حکومت ته دا درخواست کوم که زمونږ د حالات ته وګوره، زمونږ د درد ته وګوره، زمونږ د غریبۍ عجزۍ ته وګوره، زمونږ د مسکیني ته وګوره. مونږ درخواست کوو که مونږ له خو د خپل څه نه څه حق خو د راکړي که نه. دی که بس سار ځو او مازدیګر راځو، څه رزق یې اگر الله را راکړي پخه کړو ویې خورو. مونږ به چا ته ووایو که چا ته وایو نو غونډ رانه شاته تښتي، که چا ته سوال کوو نو شاته رانه تښتي. نو مونږ له به اخر مونږ به چېرته لاړ شو که مونږ سره حکومت مرسته نه کوي، ملک را سره نه کوي. مونږ خو د پاکستان خلک یو، د بل ځای خو نه یو که د بل ځای نه راغلي یو. زمونږ دا خلک وګوره کم ځای نه کم ځای ته راغله. ستاسو پښتانه، ستاسو ګورمنټ والا، ستاسو دا حکومت کم ځای نه کم ځای ته ورسېدو. څه د لاسه سبق د لاسه، تعلیم د لاسه. زمونږ تعلیم نشته، زمونږ څوک پروا نه کوي، په دې پروا نه کوي که مونږ عاجزان یو، غریبانو په دې په تنبو کې سیږو، په دې وجه څوک پروا نه کوي. ها که تاسو مونږ در همدسته وکړه نو مونږ به مخکې لاړ شو. زه تاسو ته دا روکس کوم، سوال کوم، لکه یو مشرۍ په دغه وایم تاسو لحاظه زمونږ دا واړه وګورئ جي، تاسو په خپله وګورئ دا څه حال دی. دا ژوند خلک داسې تېروي که څنګه یې مونږ تېروو.
عزتمندو کتونکو دا ماشوم هم ښه تعلیم غواړي، دا ماشوم هم فیسیلیټي غواړي، دا ماشوم هم سهولیات غواړي، دا ماشوم هم د خاریه په شانتي د یو سکون په شانتي زندگی غواړي. افسوس خبره دا ده چې دا ماشوم د تعلیم نه وروسته پاتې شوی دی، دا ماشوم د صحت دغه پوزیشن دی. نو زما اعلی چارواکو ته خصوصا وزیر اعلی صاحب ته دغه اپیل دی زندګۍ باندې رحم وکړئ، د دې بچي په زندګۍ باندې رحم وکړئ. عزتمندو کتونکو پروګرام به مخکې بوزو خو یو وړه شانتي دمه کوو، د دمې نه پس بیا راځو. دلته موږ سره یو بل شازلمی ولاړ دی، د ده نه هم پوښتنه کوو، د ده نه هم غوښتنه کوو. دلته چې باران په ژمي کې جړۍ شروع شي او باران وشي نو بیا تاسو څه کوئ او ستاسو څه دغه دی څه طریقې کاري کله بارانه کې تاسو څه کوئ د ماشومانو سره؟ دا خو ډېر واړه واړه ماشومان دي، ستاسو فیملي ده دلته اوسیږي، دې څه کوئ؟ السلام علیکم. مونږ خو دا آواز ده او دا مو وینا ده چې اصل خو به دا ته ویم که نه چې دلته مونږ چا په ځای کې پاتې کېږو، لکه دا د سرکاري ځایونه دي که نه، الله دې هغوی سره ښه وکړي چې په مونږ باندې غږ نشته، په مونږ آواز نشته. او مونږ دا غواړو چې چېرته مو خپل ځای خپل درم وي، سر سورم وي، او بل واړه به پکې پامن او زنانه به په پرده کړي. که مونږ خو ځو بس رګټو خروس کو دومره وس مو نه جوړېږي چې ځان ته ځای واخلو او ځان باندې دیوال را چاپېره کړو. او بل پاتې د باران خبره شوه، باران خو چې وورېږي دا خیمې مو دي، دا سیرې دي او په دې باندې کله راساسي او کله دننه پکې او ما ده لکه دې خو وګورې سړک ته او دې خو وګورې سړک ته ځای لږ ښکته ده که نه، اوبه راځي او بس شپې راپاسو، بس اوبه راغلې واړه ماړه سنبال کو، ځان سنبال کو او یو خو بل خوا منډې ویو. بس نور هم څه وس نه وي نو چې ځان مې هغه وکړو یاره لږ مثال لکه دیوال میوال راتاو کړو. سبینا د باران شپه ده په بیابان شپه ده د مسافرۍ کډې بچ. عزتمندو کتونکو دلته موږ سره یو زنانه موجود ده، د دوی نه معلومات کوو، د دوی نه غوښتنې کوو چې دوی ته څه ستونزې دي، دوی ته څه مشکلات دي. سبینا د باران شپه ده په بیابان شپه ده د مسافرۍ کډې بچر ته ګرځه بنا د باران شپه ده په بیابان شپه ده د مسافرۍ. ناسې خدای ګو داسې بیچاره یو چې بیخي مې هېڅ هم نشته، د اوړي کې بره ځو ګرمېدل اسو تختو او ژمي کې دغه ټینټونو کې ناسو. چېرته یو منډې کله تړلی وه کله بل وه، بس سرکاریان هسپتالونو له منډې وو، داسې دوايانې راکړي چې ماشومان هم ښه کېږي نه بېجانه. بس د الله د چېرته راباندې مهربانه شي نو هر طرف ته خوشحالېږو. داسې زندګي ده وګوره، د خشاکو سختي راته، د اوبو سختي راته، اوبه د یو ځای نه راوړو، خشاک د پټو پردي خلکو نه راوړو، څوک یې راکوي او څوک یې نه راکوي. ماشومان راته ډېر مړه شوي دي وروره، داسې بیماریان یې ډېر اخیستې دي چې هغه بیخي مونږ دغه نه راوتې د هسپتال نسته مړه راله راکړي، سم نه دي، سم د علاج نه کېږي او دغه نه کېږي، بېرته یې راولي ایسته مړه شي رانه. عزتمندو کتونکو وزیر اعلی صاحب که دا سلګۍ اوري یا د اعلی چارواکي دا سلګۍ اوري نو د دې خور په دې سلګو باندې د رحم وکړي. عزتمندو کتونکو دا هم د دې پاکستان اوسیدونکي دي، دا هم د پاکستان شهرین دي. ترور تا خو جړا وکړله او ستا دا اوښکې چې کومه دی دا به ضرور چې کوم اعلی چارواکي دي هغه به راښیي. څه غوښتنې کې د حکومت نه څه غوښتنې کې؟ بس چې څه مونږ سره د دې امداد بس کېږي یا دې راسره وکړي. دغه امداد دغه ناچارۍ بیخي څه اداره کم څه نه لګي، څه نه کېږي. بس مجبوره یم دغه وزیر اعلی ته وګوره چې ورته ووایه خوار غریبانان خلک دي، مخې څه نشته. عزتمندو کتونکو زمونږ دغه یو هڅه وه، زمونږ دغه یو کوشش و چې د دې خلکو پوښتنه وکړو، د دې خلکو چې څه دوی ته مشکلات دي هغه سکرین ته راولو، هغه اعلی چارواکو ته په ذهن کې راولو. دغه یو هڅه د جی پی او د مومن ټي وي چې ستاسو ته وړاندې کړله او څومره اعلی چارواکي چې دي زه په پوره یقین سره وایم که دا پروګرام وزیر اعلی صاحب ګوري، که دا پروګرام ګورنر صاحب ګوري، که دا پروګرام ډي سي مردان ګوري، دلته ځکه د دې په دې مردان کې دا
کوم چې خانه بدوش دي دا دلته دي. عزتمندو کتونکو زموږ د پروګرام دغه هڅه وه، دغه کوشش و چې تاسو ته سکرین ته راوسته. د بل پروګرام پورې ما ته به عموما راکړئ اجازت. دل وی الله پامان.